امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې یو حدیث راوړي. سلمہ بن اکوع رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ناست او دې کس په ګس لاس باندې خوراک کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په خلاص باندې خوراک کوه، خوراک به په ګس لاس باندې نه کوي، په خلاص باندې خوراک کوه. دې کس ویل چې لا استطيع، زما خو دونه طاقت نشته چې ګنې زه په خلاص خوراک کوم، خو دواړه لاسونه دي په یو لاس به کوم کنه. د تکبر او د کبر د وجه نه دا خبره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل لا استطعت، الله دې ستا په لاس کې دومره طاقت پیدا نه کی چې دې خولې له راوړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د مخالفت د وجه په دغه حدیث کې داسې راځي فما رفعها الى فيه، دې کس په ګس لاس د خوراک د وجه د محمد رسول الله د مخالفت د وجه او د الله رسول ورته خیری وکړي چې لستطعت، الله دې په لاس کې طاقت پیدا مکه. فما رفعها الى فيه، ټول عمر کې دا خلاص د خلی ته راوچت نه کړ. علما وی د لاس نه طاقت ټول وته، د په لاس کې فلوج رالی، دا فالج شو، فارغ شو، دی لاس بیکار نه کول، خلی ته نشو راوچتوي. نن هم زمونږ ډیر مسلمانان یا خو د ناپوهۍ د وجې په ګس لاس خوراک کوي او یا ورته خوند ورکوي. په دې کې دوی ته خوند ښکاري، دا خبره دوی له مزه ورکوي چې زه په ګس لاس باندې خوراک. او که ورته ودې ویلې چې یاره د الله رسول ویلي دي فإن الشیطان یأکل بشماله، شیطان په ګس لاس باندې خوراک کوي او سکاک هم په ګس لاس باندې کوي، په خلاص باندې خوراک کوي. قار په دې خبره ورځي. د دې د وجه نه زما محترم ورو د محمد رسول الله سنت ته سپک مګوره. زماري د الله په ذات قسمی موږ په خپل ژوند کې هغه خلق کتلی دي چې د رسول الله سنت ته سپک کتلی، الله سبحانه و تعالی په دې دنیا کې هم شرمولی دي او په آخرت کې به هم الله سبحانه و تعالی شرموي.